سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن د پاکستان د پورونو په هکله باندې خبرې کوم چې د پاکستان پورونه کوم ځای ته رسیدلي دي. دغه آخري راپور په اساس باندې ویل شوي دي چې د پاکستان پورونه 300 میلیارده څخه اوښتي دي او دغه تازه راپور کې چې د سعودي عربستان د خوا نشر شوی دی، سعودي عربستان په آخري سفر کې د شهباز شریف چې دوی غوښتنه کړې وه چې موږ دپاره پور راکړئ، سعودي عربستان هغه پور هم رد کړو. د اوس دپاره پاکستان اقتصادي حالت دومره کړکېچ ته رسیدلی دی چې څه موده وړاندې د جاپان هیواد 2 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه او د دغه 2 میلیونه مرستو دپاره د پاکستان 3 وزیران د دې سفیر ته ورتللي وه. یعنې د پاکستان اقتصادي حالات دومره خراب دی. نن په دغه هکله باندې خبرې کوم چې څومره پور دی، د کومو برخو څخه یې پور اخیستی دی، IMF څومره پور ورباندې دی، د چین څومره پور دی ورباندې، او دا پور ولې هر کال اضافه کیږي. نن په دغه باندې خبرې کوو او په دې موضوع باندې به انشاءالله تاسو سره به هم خلاص وي. زه پر بحث باندې خبرې کوو، تر اضافي خبرې تېرې شو. د اکانومیست ورځپاڼې په راپور په اساس باندې د پاکستان ټوله پورونه 50 تریلیونه روپۍ ته رسېدلي دي، چې دا 50 تریلیونه روپۍ چې دي که یې موږ په ډالرو باندې واړوو هغه 300 میلیارده ډالره کېږي. دغه پیسې چې دي څو کاله مخکې هم دا کلونه پر پاکستان باندې چې خبرې روان دي، خبره دا ده چې دا کومې پیسې چې پاکستان د IMF څخه اخیستې دي، IMF څخه چې پیسې اخیستې دي، د ورلد بانک څخه چې اخیستې، جانې نړیوال بانک څخه چې اخیستې دي، د چین څخه چې اخیستې دي، او همدا ډول باندې د عربستان څخه چې اخیستې دي، د اماراتو څخه چې اخیستې دي، دغه ټوله پورونه چې دي دا یې ټوله په سود باندې اخیستې دي. هغه څو موده وړاندې په یو راپور کې نشر شوي و چې دغه راپور به زه تاسو ته دلته وښیم او ویلي دي چې د پاکستان د پورونو کوم سود چې ورباندې راځي هغه 2.5% سود راځي. یعنې د مثال په ډول باندې که د پاکستان پور اوس 300 میلیارده ډالره دی، که موږ په هر 100 میلیارده باندې 1.5 حساب کو، یعنې هر کال به د دوی پر 100 میلیارده باندې 2.5 میلیارده فقط سود راځي. یعنې که دا اوس موږ په 300 میلیارده کې حساب کو، دا حدوداً 22 میلیارده ډالره فقط هر کال پر پاکستان باندې دغه د پورونو سود راځي. همدغه لامل دی چې ټول د پاکستان ټول اقتصاد پوهان همدا خبره کوي چې موږ دغه پور نسو ورکولی او دا پور ورځ تر بلې سود پر موږ باندې ډېرېږي او دغه پور که موږ اوس بند نه کړو او یا یې په قرار ادا نه کړو، دا بار بیخي په موږ باندې درنېږي. یوازې د پاکستان چې د چین څخه چې کوم پور اخیستی دی هغه 8.7 میلیارده ډالره سود اخیستل شوی دی، او چین چې دی خپل په دغه سود باندې د پاکستان څخه هر کال حدوداً 5% سود اخلي. یعنې دا ورسره شی کړي دي، ځکه چې نړیوال پورونه چې دي 12%، 15%، 20% دا ډول دي، مګر چین ورته 15% سود باندې ویل شوي دي. یعنې که هر کال دوی باید څه ناڅه 3.8 میلیارده ډالره فقط پر پاکستان باندې د چین سود راځي. که همدغه ډول باندې د پاکستان پورونه روان واوسي، دلته د انډیا ټوډی راپور ویل شوي دي. په انډیا ټوډی راپور کې دا د پاکستان پورونه دي او دا د پاکستان خپل اقتصاد دی چې پاکستان اقتصاد ورځ تر بلې مخ په تباهي روان دی او د پاکستان پورونه مخ پر ډېرېدو روان دي. لکه څنګه چې دلته تاسو په دې راپورونو کې ګورئ، د پاکستان د اقتصاد هر برخه پر سقوط باندې روانه ده. دا د پاکستان د پورونو او د اقتصادي رکود برخه ده، مګر چې کوم ځای کې بیا د پاکستان د پورو خبره وګورئ هغه بیا ګراف مخ پر پورته کېدو روان دی. د پاکستان دا چې کوم ځای کې پورونه وویني هغه پورونه مخ پر لوړېدو روان دي، مګر کوم ځای کې چې تاسو د اقتصاد خبره کوئ نو بیا په هغه صورت کې د پاکستان اقتصاد مخ پر تباهي روان دی. دغه راپور پاکستان تریبیون نشر کړی دی
پاکستان ټریبیون ویلي دي چې په کومې پیسې چې موږ پور اخیستی دی هغه کوم ژړ خطه چې تاسو وینئ دغه ژړ حلامي چې دي نارنجي حلامي چې دي دا فقط سود پر راغلی دی او هغه زرغونې حلامي چې دي هغه اصلي پیسې دي د مثال په ډول باندې که اوس موږ د پاکستان دا 300 میلیارده په نظر کې ونیسو 300 میلیارده ډالر چې دي او که په پاکستاني روپۍ واړوو دا په حدودا تریلیون ته رسیږي 50 تریلیون ته رسیږي که دا موږ په دې باندې واړو یا دا هر کال 22 میلیارده ډالره د هغه 7% که موږ ورسره حساب کو دا 7.5 یعنی دا هر کال 22 میلیارده ډالر د پاکستان په پورو باندې فقط دغه هیوادو سود ډیریږي او که دغه پیسې پاکستان ورنکړي نو پاکستان ستونزه څه ده؟ پاکستان ستونزه دا ده چې د دې نه وروسته هیڅ ملک ورسره اقتصادي اړیکې نه جوړوي، تجارت به ورسره بندیږي. یوازې په تیر کال کې هند خپل ټول تجارت د پاکستان سره بند کړو ځکه چې پیسې نه درلوده. چې پیسې نه اوسي عینو هماغه کیسه چې موږ په وطني اصطلاحات لرو چې یو کس پیسې په کور کې ونه لري او راسي دکان ته یې نه پرېږدو چې وروره نه دې غواړم پیسې نه لري زه دې نه پرېږدم. نو په دغه اساس باندې د پاکستان اقتصادي حالات مخ پر تباهي روان دی. هند خپل ټوله تجارت د پاکستان سره بند کړو. کوم پیاز او رومیانو او سبزیجات چې پخوا پاکستان ته لیږل هغه ټوله اوس اماراتو، قطر او اروپا ته لیږي او په پاکستان باندې خپل تجارتونه بند کړي دي. او همدا هم ویلي چې موږ هغه کوم عاید چې موږ د پاکستان څخه لرو د دې نه وروسته موږ د څو چنده د اروپا څخه لرو او موږ په نغدې لرو. پاکستان خاص په پور وړي. همدغه اوس د 400 کروړه چې دی 400 کروړه پیسې فقط پاکستان د هند پورې وړی دی چې اوس د همدغه پورو په اساس باندې هند خپل ټول تجارتي سیستم د پاکستان څخه درولی دی او دا د پاکستان دپاره تر ټولو خطرناک او ډیر ستونزمن خبر دی. یعنې که تاسو هر ځای وینئ د پاکستان د پورونو په هکله باندې مظاهرې سوي دي او ځکه چې هلته یعنې هر ځای کې چې ګورئ دلته مظاهرې یعنې د پاکستان ویلي چې تاسو باید قرضې بندې کړئ ځکه چې د پاکستان ملت هغه فهمیده ملت یې ټول پوهېږي چې دغه قرضې زموږ ملا ماتوي او زموږ هیواد تباه کوي او په دې کې څوک ګټمنده دي؟ په دې کې فقط څو کسان ګټمنده دي چې هغه دی د شهباز شریف او نواز شریف او همدا ډول باندې زرداري او یو څو کورنۍ چې په سیاست کې دي هغه ګټمنده دي او همدا ډول د پاکستان پوځ پکې ګټمنده دی. یوازې د پاکستان هغه پخوانی مشر چې و د پاکستان د پوځ هغه د باجوه میرمن چې کله راله د باجوه د میرمنې اکاونټ خالي وي مګر هغه چې کله هم وتی د هغه سره 1500 کروړه پیسې په بانکي اکاونټو کې و. نو دا معلومیږي چې څه چې د پاکستان په پیسې د پاکستان د ملت په نامه باندې پورونه راځي فقط دغه څو رهبرانو څخه نه اضافه کېږي او همدغه ډول که حالات روان واوسي نو دا به لرې نه اوسي چې پاکستان کې به کورنۍ جګړې به شروع کېږي او هر صوبه به خپل ځان دپاره ازادي اخلي او همدا ډول باندې یا به پښتونستان، بلوچستان، همدا ډول سیند، پنجاب دا به ټوله ټوټې کېږي ځکه چې کله هم پیسې نه اوسي مملکت چلول دوی دپاره ستونزمن کېږي او دوی حتی اوس نشي کولی چې هغه خپل د پوځ ډوډۍ هم ورکړي ځکه چې هغه د پوځ مشران چې دي هغه زیاتره همدا اوس د پیسې په چورو په غلا باندې شروع کړي دي مګر دا چې هر ځای وګورئ د هند اف پاکستان لیکلی دی یعنې پاکستان پر ختمېدو دی. پاکستان مخ پر د داسې نه دی چې یا هندي خبرې کړې اوسي یا داسې حتی الجزیرې هم لیکلی دی چې د هند اف پاکستان یعنې چې هر یو ته وګورئ د هند اف پاکستان د داسې نه دی چې یو راپور اوسي او یا به کوم کس ویلو سي چې دا د پاکستان پر ضد باندې لیکلی اوسي. حتی د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې د پاکستان کیسه ختمه ده که همدا ډول باندې روان اوسي نو ډیر ژر به کورنۍ جګړې شروع کېږي. دا هغه خبرې دي چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د خولې سوي دي او د پاکستان پورونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او دا دی چې د پاکستان ملک به ډیر ژر حتی د نقشې څخه به هم ورک اوسي ځکه چې یوازې اصلي خبره په دنیا کې چې کېږي هغه پیسې دي. اوس د پاکستان سره حتی د یوې
د میاشتې د مصرف پیسې هم نشته او د دوی خزانه مخ پر خلل کېدو ده او عربستان چې د دوی پخوانی دوست و، اوس عربستان هم هغه خبره رد کړې چې نور تاسو ته پور نه درکوو. هند و چین و دغه ټولو هېوادو منع کړی دی چې نور تاسو ته پور نه درکوو. یا څه موده وړاندې نواز شریف شهباز شریف خپله په وینا کې ویلو چې موږ هر ملک ته ځو، دوی فکر کوي چې دوی خپل کچکول پر راوړی دی او خیرات غواړي. چې موږ یو کس ته ټلیفون کوو حتی هغه موږ به د تبریکي په خاطر باندې یو غم شریکي په خاطر باندې زنګ ویو، دوی فکر کوي چې موږ څخه خیرات غواړي. حتی زموږ ټلیفونونه هم تر ډېره نه وکې کېږي، جواب نه راکوي. نو دا باعث د دې څخه ښکاري چې دا حکومتولي او د سیاسي نظام او د پاکستان ټول سیستم دومره ضعیفه سوی دی چې د نړۍ ډېر هېوادونه حتی د دې هېواد د مشرانو ټلیفونونو ته هم جواب نه ورکوي. دا د نن ورځې موضوع چې د پاکستان د پورو په هکله مو جوړه کړې وه. تر بیا مو په الله سپارم.